دروغجنه ناوې شپږ میاشتې بندې شوه. سلام، وخت په خیر. په انګلستان کې یوې ښځې د دروغو اوازه خپره کړې وه چې سرطان یې ټول بدن کې خپور شوی او 2 میاشتې نور ژوند کولی شي. په همدې پلمه یې له خلکو مرسته شوې پیسې هم اخیستې چې په 2 پاتې میاشتو کې خپل وروستی ارمان هم پوره کوي او واده کوي. دغې ښځې د خلکو باور پیدا کولو لپاره سر هم ورخیلی و او په دې چل یې $11,000 مرسته ترلاسه کړې وه. په دې مرسته کوونکو کې یو ځایي تجار هم و چې $2,200 مرسته یې کړې وه. دروغجنه ناوې هغه وخت ونیول شوه چې ویلي حالات یې د دې وړ شوی چې د ټولې اروپا چکر ووهي او وروسته یې بیا دا اوازه هم خپره کړه چې په کرونا اخته شوې ده. په دې دروغجنې ناول هغه وخت خلک خبر شول چې خپلو ملګرو سره یې په ټلیفوني اړیکه کې اقرار کړی و او منلي و چې د پیسو لپاره یې خلکو سره چل کړی دی.